حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہی شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام پدا سے خلق تیر شو کہ دا اغوی شنڈے او جبے دا اور پا قینچانو کٹ کے دے دا اور پا قینچانو باندے جبے او شنڈے کٹ کے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما جبرائیل نے تپوسو کو کہ دا سوک دی وی جبرائیل لا توی دا استاد امت دنیا دار واعظان دی کہ خلق تا خود نیکے حکم کئی خو پخپلا نیکی نکی استاد امت واعظان دی کہ پخپلا باندے خلق تا دیر خیخی خبر کئی خو پا اغی خو خبر باندے پخپلا عمل نکی نو دا دوی دا قیامت پر از باندے شنڈ او جبے با دا اور پا قینچے باندے پیکی دا سے واعظان اسمشتا کہ طولش پا وعظ و نصیحت کی دیر پا خشتا آواز باندے خلق و تشپرون کی خلقم و تجاری دیم و سر جاری وچه پروگرام ختم شي او بیا د چا بیٹک کې اودشي نو د سحر منزله نه پاسي ټول شپه خلک جوړولي وي او بیا د سحر منزله نه پاسي نو ستاسو ټول شپه دی وعظ څه فایده وکړه خلکو ستاسو زنده‌باد چغواله ډېر ښکلی مولا دی ډېر ښکلی عالم دی ډېر ښکلی تقریر وکړه او خلک خاورې مشه خو سار منظر بیا نه پاسی یو مرګری وی د شپې د یو واعظ سره یو مرګری نات لتلو ناتونه ورته ویل ناغه ناتونه والوي وی سار منشوي او د چا بیٹک کې مشپه کړي وا نو هغه بیٹک کې زما سره دا واعظ صاحب چې نو دی ودو وی زه خو منځل لاړم او دیو مکه سی ودو پروتو وی د منځنه پس چرالم نو د کمبل اغوستیو وی خوا کې ورته کېناستم په غوږ کې مې د هغه په آواز په خشته آواز مې ورته وی چې ای فلاني صاحبه د قیامت پر ورځ به درته الله وایي چې ټوله شپه خلک په واز باندې جړول او سهار مانځله نه پاسېدې ولې نه پاسېدې وی راته چې رخصه چپ کړه خوب نه دې وویستمه دا مواعظان چې ټوله شپه وعظونه وکړي او سهار مانځله په خپله نه پاسي بس خلق جائے یو پختونو هغه پنجاب ته تلو نو په یو جماعت کې یو سړی ولې چې بانګ وي او دا بانګ نه پس د جماعت راوتنو دا چې بل جماعت نږدې نو الته ورسېد نو دا پختونو مو پسې نو دې الته ورغه باغ جماعت کې بانګ وي دا غي نبی را کوښنو بل جماعت تل نو الته بانګ وي نو دا پختون ورته وی تا خو هغه جماعت کې بانګ وې دی بلکې د موي دی بلکې د موي مول نه کې وېزه خو صرف بانګي ما یعنی د منځونو سره میکار نشته تش بانګونه وایم تش بانګي چې خلکو ته مانځه حکم کوي چې مانځله راشه په خپل مول نه کې په خپل منځو کې کړه پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې بعض جنتیان بعض دوزخیان پا اور کی اوینی نو دا جنتیان تے تپوس کئی وی تاسو دے دوزخ تا ولی تلیے حال دارے چا من قسم پا خودیس تاسو دا نیکو اعمالو پا وجبان دے جنت تا داخل شویو اگا اعمال چا تاسو را تخولیو تا را تواز نصیحت کو ما پا غی عمل کو زفی جنت ترالم و تا دوزخ کے پروتی وی دوزخیان به ورته وی من تش په جبه باندې وی خو په خپلم په عمل نکو ځکه دوزخ کیو نو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم بل ته د نیکه حکم کې ځان دې ایر کړی دي ستا په واز باندې خدا غره فلانه فلانه جنت ته ورسېده او ته دوزخ کې پروت دی دې بیان نه پس ذهن کې بلې یو خبر راځي
چې یو سړی بې عمله دی نو دی به ګني چاته د نیکۍ حکم نه کوي، په خپله بې عمله دی نو د نیکۍ حکم به نه کوي. بې عمله فاسق نورو ته وعظ کولی شي، ځکه نیک عمل په خپله باندې کول جدا شي دی او د نیک عمل بل ته حکم او ترغیب ورکول جدا عمل دی. دا دو جدا جدا عملونه دي. نه چې یو نیکی څوک نشي کولی نو ولې بله نیکي دې بیا پرېږدي. مثال په طور یو سړی مونځ نه کوي نو ګنې روژه دې هم نه نیسي، چې مونځ نه کوي دا ځان له ګناه ده، خو روژه خو دې هم نیسي که نه. نو که یو سړی په خپله مونځ نه کوي ولې بل ته به نه وایي چې مونځ وکړه، خپل ماتحتانو ته ویلی شي چې مونځ وکړه. یو سړی په خپله باندې جوارګر دی نو ولې خپلو بچو ته به نه وایي چې جواري مه کوه، په خپله بد کوي نو د بدی نه بل منې کولی شي. ځکه یو نیک عمل په خپله باندې کول دا جدا عمل او د دې نیک عمل بل چاته ویل چې تم نیک عمل وکړه دا جدا عمل دی. نو که دا یو نشي کولی نو دا بل دې نه پرېږدي او دې کوي. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی کم بد کار چې تا کې په خپله وي د هغې بار بار خلکو ته وینا کوه چې دا کار مه کوه دا کار مه کوه، ته به په خپله ترې نه منې شي. او یو نیک کار دی ته یې نشي کولی نو بل ته بار بار وایي چې دا کار کوه کوه کوه، تا به هم پې خدای راواړی. نو بې عمله واعظ وعظ کولی شي، خو بهتره داره چې دا بې عمله دی په خپله معامل شي. تانوی صاحب رحمت الله علیه فرمایي ما کې چې به کم بد عادتو نو ما به د هغې بد عادت مذمت په خپل وعظ کې خاص طور باندې کو، نو د وعظ د برکته به د هغې عادت نه خدای واړولم. مثال په طور یو سړی د دې ګوتو نه ټقونه وباسي، نو دا د ګوتو نه ټقونه ایستل دا مکروه دي، که په مانځه کې او که بې مانځې او دې ګوتو له زور ورکوي او ټک ټک ته وباسي، نو وعظ کې وایي چې دا کار ښه نه دی، دا مکروه دی، دا مه کوه، خدای به د دې ټقونو نه واړی. داسې د نور ناشنا ناشنا کارونو نه به خدای واړی. اتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو امر کوئ حکم کوئ خلکو ته بالبر د نیکۍ، یعنی پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړل. وتنسون انفسکم، او تاسو پرېښودي دي خپل ځانونه، هېر کړي دي یعنی پرېښي دي. وانتم تتلون الکتاب، حال دا دی چې تاسو لولی کتاب لره. تاسو لولی کتاب یعنی تورات وایه او په تورات کې د بې عمله واعظ مذمت شوی دی. نو ته چې دغه تلاوت کې په تورات کې، نو په تورات کې تا ته وایي چې په تا مذمت دی، ته ملامت دی چې ته دا کار ولې کې، چې بل ته وایي چې په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړه، په خپله نه راوړې.